راشه لکه تا هومورک ولې نه دی کړی ته په خبره باندې نه پوهېږي سرجي زمان هېر شوي بیا به زه کار کوم ښه هېر شوي درنه ډوډۍ خو درنه چېرته هېره نه شوه تا باندې ما 200 روپۍ جرمانه ولګوله چې سبا سکول ته راځي چې 200 روپۍ دې راوړي که پیسې دې رانه وړي نو سکول ته به دې نه پرېږدم 200 روپۍ په کور کې غم زه ته ویلې نه یم که نه په کور کې به مې ووهي ورو ستاسو بریک شو او د بریک نه بعد 2 منټه مخکې کلاس ته بیا راغلم لکه مهرانه ولې خفه یې سر را باندې 200 روپۍ جرمانه لګول ده زما سره په جیب کې ته 1 روپۍ درک نه لګي زه به دا 200 روپۍ د کوم ځای نه ورکوم لکه مهرانه تو چې دغه بېدغه 200 روپو ته جاړې 200 روپۍ څه دي دا به درله زه درکړم خو بیا زما یو لوکې وندګې کار دی هغه به کوې اوه ستا څه کار دی زه کومه خو ما دې صرف 200 روپۍ راکړه ځکه چې زه په کور کې هم څه نشم ویلی خو په کور کې مې ووایې نو ما به بیا سم ووښي هیلکه تا ته د 200 روپو څه کمې دی واله مړه او راځه هیلکه دا پورې کس ته دا ښکاري په دې جیب کې 100 روپۍ دي دا غټ چانس دی ورشه دا ترې راواله نه نه دا غلط کار دی دا زه نه کوم چې دا نه کې بیا زما 200 روپۍ راوباسه که زه ګیر شوم نو بیا به مې څوک خلاصي زه یم که نه زه دې خلاصوم ته ولې خم کې ورشه زه موکله شابه تا زما د جیبه پیسې راواغستې ولې ته غلې نه جي نه زه غل نه یم خو ما ته یې پورې ملګري وویې وی دې کس ته یې جیب نه روپۍ راوله ملګری پکې نشته دی تا زه استاد له بوزم چې تاسو په سکول کې وړو ته دا چلونه ښایې راسه ولې ورور تاسو خو ډېر غوسه یې ولې خیر و خیر چېرته دی خیر چېرته دی تاسو ماشومانو ته په سکول کې د غلا ډاکې چل ښایې زما نه جیب ووهو ښه ما په موقع راټینګ کو ها دا څه وایې یاره هلکه مهربانه بچې تا دا غلا ولې کوله یاره جي زما نه غلطي شوې ده ما دې صرف یو چانس راکړې بیا به زه په ژوند کې هم چېرته غلا ونه کړم چانس مانس نشته لږ صبر وکړه د ستا پلار راغواړم یاره جي زما د بچي څه چل کړلی خیر و چې تاسو سره وغوښتم یاره جي خیر و خو ستاسو دې بچي د دې هلک نه غلا کړې نو په دې وجه مې تاسو راغوښتي یې ها دا څه وایې یاره استاد جي دا خو د سره ممکن نشي کېدی زما بچي چې دی هغه چرته داسې غلا ولفي دا شی نشي کولی ولې نه جي زما نه پیسې پټې کړلې که نه ولې بچیا تا ته څه مسله وه ولې تا دې کس نه روپۍ پټې کړلې یاره جي دې صرف ما باندې جرمانه لګوې وه نو زما سره روپۍ نه وې ما په کور کې هم ال نه شو ویلی نو ما ځکه غلا وکړه تاسو څه ویل یاره مهرانه بچیانو چې استاد په تا جرمانه ولګوله نو تا ما ته ولې نه وې یاره پاپا تا د ما ځکه نه وې چې ته بیا ما په کور کې وکړې یاره استاد صاحب تاسو هم لږ غونډې کې خیال کوئ که نه جي لکه په دې وړو کې خاص ماشوم باندې ته ولګې او جرمانې 200 300 روپۍ ته به دا ونه ولګې نو دا جرمانه چې دا خو دا ماشوم نشي را پیدا کولی نو دې چې دا جرمانه را پیدا کړي د دې دپاره به دې غلط څه قدم به اوچتي غلا به کړي غلطي به کړي نه ورسه 2 نمبر کار به کړي ولې چې تاسو په ماشومانو باندې دور جرمانې لګوئ او دا په پاکستان کې چې دی دا په کوم قانون کې دي چې ته په دور وړو کې خاص ماشوم باندې ته جرمانه ولګي یار چې دا خو تاسو ډېر یو غلط قدم اوچت کړلی یاره جي په دې دا جرمانه ما لګول وه خو زما دومره خیال نه و چې دی به دومره غلط حرکت کوي او د نن نه پس به زه په یو ماشوم هم جرمانې نه لګوم زموږ په سکول کې به جرمانې د نن نه پس بند دي کیدای شي د جرمانو د وجې نه ماشومان ډېر غلط طرف ته لاړ شي کتونکو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو زیات نه زیات یې شیر کړئ د الله په امان